چونکې زه شعرونو دپاره راغوښتی شوی یم، نو بیا به زه صرف شعرونه ووایم چې په لورې د کعبې د چا سفر وي، چې په لورې د کعبې د چا سفر وي، ما په داسې قافله کې چاله ورکړی، پس د مرګه چې زیارت د یار کومه زما سترګې مدینه کې چاله ورکړی. د سود او زیان روزګار کوونکو خلکو ګټه تاوان په محبت کې نه وي، او رحمت دار چا په کور نه ورېږي، لوڼه د هر سړي قسمت کې نه وي. او درد سوي بل د جدایۍ علمیه څه ته وایي، څوک دې زموږ نه تپوس وکړي چې شپه څه ته وایي، او ښکلي به بیا زموږ د زړه بې حرمتي نه کوي، چریندوان کشي خبر چې کعبه څه ته وایي. او ورڅه کولی شم خو ستا په بدنامۍ یریږم، مالا په خپلې بېوسۍ باندې ارمان ناشي، درمانه کور کې چې زما د واده ذکر وشي، زموږ په چم کې یو جینۍ باندې پیریان ناشي. او مانا د ما زړه تپوسونه کوي، دا خلک څومره ګران سوالونه کوي، زه چې ادوار باندې خوړلی یم چا، هغه 5 وخته منځونه کوي، او زما د هر ارمان قاتله جینۍ ناسته د لاس باندې ګلونه کوي، او دا په وعدو تړلي شوي خلک څنګه د بل سره ودونه کوي. او د عشق له درده ناخبره خلک ما پسې شاته اوازونه کوي، خبره لنډه خوله مې بنده ښه ده، سړی به څه وضاحتونه کوي. او د دې جنګونو نه د تېر عمر حساب اخلمه، ما سره کور کې یو ټوپک ته پې رباب اخلمه. د پرمختګ لاره لازم ده چې محدود وي زما، زه څه بلا سوچونه وکړم چې کتاب اخلمه، مور ته ولاړ یمه د مینې اندازه یې اخلم، لیونی شوی یم داغونه د دریاب اخلمه. او درمانه هغه یو تصویر ته مې نن ډېر وژړل، هغه ولاړ چې یو او زه ستا د ګلاب اخلمه. او جوړ راله قلم کړه د ټوپک د دې شپېلۍ، پلاره د کنداغ نه راله جوړه که تختۍ، او دغه کمربندو نه دې جوړې شي بستې، دغه د مرچو خواري دې وشي پوهنځی. او دغه یو څو شعرونه نور دي چې په نوم د بل وي، خو میینې وظیفې هم نیسي، په محبت کې خلک زه نه نیسي، خپې هم نیسي. او هغه زما د زړه کعبه چې روانه کړې ده چا، زه خبر شوی یم هغه سړی روژې هم نیسي. او مور رڼا په توره شپه د زما کور کې، بس هم دا یوه ډیوه د زما کور کې، په اسمان کې بلا ډېر دي درمانه، خو د ځمکې پرښته د زما کور کې. ډېر مننه.